سلامونه نیکې هیلې. نن مو ډېر یو مهمې موضوع ته پام راګرځوم. بعضې خلک یا بعضې مریضان چې په سینه کې نارامتیا لري، سوخت لري، درد لري، نو په خپل سر باندې هغه یو تشخیص په خپل ځان سره وکړي چې دا د معدې مشکل دی، او د همغه لپاره په خپل سر باندې بازار کې دوا اخلي، اوموپرازول وغیره هغه خوري او په همدې فکر باندې وخت تېروي چې دا د معدې مشکل دی. د سینې نارامتیا، سوخت، درد هم د زړه نه امکان ولري چې وي او هم د معدې نه. بعضې وخت د دې دواړو ترمنځ توپیر کول لږ مشکل شي چې آیا دا مشکلات د معدې نه دي او که د زړه نه دي، او په همدې فکر باندې بعضې مریضان خپل ژوند د لاسه ورکوي چې هغه فکر کوي چې دا د معدې مشکل دی. که موږ په عامه اصطلاح کې ووایو چې د زړه کار څه شی دی، زړه وجود ته وینه رسوي او د زړه خپله هم وینې ته ضرورت لري. د زړه رګونه خپله زړه ته وینه رسوي. کله کله چې دا رګونه د بندېدو طرف ته روان وي، چې کله بندېږي نو هغه حالت کې مریض ته بعضې وخت حمله پرې راځي چې انجاینا ورته وایي، او یا مکمل بند شي چې قلبي حمله بیا پرې راځي. کله چې دا د بندېدو طرف ته روان د زړه رګونه یا بندېږي، نو مریض چې کله لږ روانېږي، ګرځي، په سینه کې درد ورته پیدا کېږي، بعضې مریضانو کې سوخت ورته پیدا کېږي، خوله پرې راځي، نفس تنګي ورته پیدا کېږي، په سترګو یې تیاره راځي او زړه بدوالی ورته پیدا کېږي. دا مشکلات که څوک لري، دا ډېر امکان دا دی چې دا د زړه مشکل د معدې مشکل نه دی. یعنې ګرځېدا سره په سینه کې درد پیدا کېږي، زړه بدوالی پیدا کېږي، خوله پرې راځي، په سترګو یې تیاره راځي، ډېر امکان دا دی چې دا د معدې مشکل نه دی، دا د زړه تکلیف دی. د معدې سوخت او درد کوم وخت کې منځته راځي؟ د معدې او د سرې مرۍ ترمنځ باندې دلته یو سپرنګ دی، یو قلف دی. کله کله دا خپل هغه اصلي خاصیت د لاسه ورکوي، یعنې هغه کوم مقصد دپاره چې دی چې د معدې تیزاب پاس را پرېږدي هغه فعالیت نه کوي هغسې، نو بیا د معدې تیزاب پاس راځي. کله چې پاس راځي هغه دلته سوخت پیدا کوي په سینه کې، او که ډېره اندازه باندې شي درد هم پیدا کوي. په بعضې حالتونو کې موږ داسې توپیر کولی شو که یو څوک څملي، سوخت د معدې ډېرېږي، خوله یې خوند ورسره خرابېږي، او چې کله ودرېږي روان شي هغه سره لږ بهتري راځي، او کله که د معدې انټاسید وغیره شربت وڅښي هغه سره ارامه کېږي. او د زړه چې کوم مشکلات دي هغه انټي اسید او سره نه ښه کېږي او د ګرځېدا سره زیاتېږي. که چېرته څوک دا نښې نښانې لري یا په ځان باندې پوهېږي چې د ګرځېدا سره زما په سینه کې درد پیدا کېږي، او دا درد یا پاس خولې خواته راځي، ولو ته ځي، چپ لاس ته راځي، او زړه بدوالی ورته پیدا کېږي، په سترګو یې تیاره راځي، نو ارومرو د خپل متخصص ډاکټر، د زړه متخصص ډاکټر سره مراجعه وکړي چې هغه ورته بعضې معاینات وکړي چې معلوم کړي چې دا د زړه مشکل دی او که نه دی. کله چې د زړه رګونه په مکمل ډول بند شي، بیا ضرور نه دی چې هغه تکلیف د ګرځېدا سره هم پیدا شي. بیا چې ناست هم بعضې وخت داسې مشکل ورته پیدا کېږي چې ناست هم هغه ته داسې د زړه سینې درد ورته پیدا کېږي، او په ناسته باندې خوله پرې راځي. په وخت باندې باید د دې غم وخوړل شي. او د زړه په مرضونو کې ډېر وخت انسان سره نه وي، هغه باید په وخت باندې تشخیص شي او په وخت باندې تداوي شي. یو بل اړخ کې موږ وسنجو که یو چا وزن ډېر دی، سګرټ وهي، الکول استفاده کوي، شکر لري، فشار لري، فامیل کې د زړه د تکلیفونو تاریخچه لري، نو دا خلک امکان ډېر دی چې د زړه مشکل پیدا کړي. عمرونه 15-40 ته عموما ورسېږي، خو نن سبا دور کې موږ ډېر ځوانان کتلي دي چې د زړه تکلیف ورته پیدا کېږي. ډاکټر صاحبانو نه د موږ دا خواهش دی، اکثر داسې شوي دي چې موږ ته مریض راته هغه به د معدې مشکل کا، او چې موږ ورته ای سی جي کړی، زړه ګراف کړی، هغه به د زړه مشکل و. یوه ورځ داسې شوي چې موږ ته یو مریض چا د انډوسکوپي لپاره رالېږلی و،
او د مریض د سینې درد او د سوخت نه شکایت کاوه، خو دې نه مخکې چې موږ انډوسکوپي ورته وکړو، چې موږ ECG ورته وکړه، هغه د زړه حمله وه، عمر یې 25 کاله، چاغ هم نه و. نو ډاکټر صاحبانو ته هم دا پکار دی چې مریض ښه تشخیص شي، او خپله مریضان هم باید په دې باندې پوه شي. که دغه علایمو لکه ما چې څنګه بیان کړه، که د زړه خواته ډېر هغه باید په وخت باندې تشخیص شي، او که د معدې خواته وي متخصص ډاکټر باید ورته ووایي چې ستا مشکل. او کله چې ډاکټر مریض ته ووایي چې ته دا مشکل لرې، بعضې معاینات که تا ته توصیه کوي، دغه نه انکار مه کوه، هغه معاینات ته انجام کړه چې ستا مرض معلوم شي. خدای دې وکړي چې دا پیغام تر تاسو در رسېدلی وي، او تاسو کوشش وکړئ چې دا ویډیو نورو سره خپره کړئ، نورو سره شیر کړئ، چې دا پیغام تر نورو باندې پورې ورسیږي. عامه پوهاوی ډېر مهم دی زموږ او تاسو په وطن کې. ډېر خلک په خپلو مرضونو باندې نه پوهېږي، او دا مشکلات یې زیاتېږي، یو وخت کې یو حالت ته ورسېږي چې بیا یې جوړېدو نه وي.